سلامونه ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کورونا وایرس د یو عالمي وبا شکل اختیار کړی دی او ورځ په ورځ خورېږي او ډېر په تیزۍ سره خورېږي او د دې نه د بچ کېدو واحد علاج چې کوم دغه احتیاط دی. په احتیاط باندې موږ د دې نه بچ کېدی شو چې څونه زموږ نه کېدی شي پکار ده چې دونه موږ د خلکو سره ملاوېدل کم کړو، وړو او غټو غونډو نه باید چې موږ ډډه وکړو. زموږ دپاره دا کار به اسان نه وي ځکه چې خو موږ خو بهرحال بیا هم مجبوري ده. د دې نه علاوه دا خبره ډېره زیاته خطرناکه ده او موږ له اوسه پورې دا خبره دونه سیریس نه ده اخیستې. نو باید چې څونه زیات زموږ نه احتیاط کېدی شي دونه زیات موږ احتیاط وکړو او د راتلونکي څو ورځې باید چې څوک هم د کورونو نه بهر نه وځي، هم په کورونو کې پاتې شي او چې نور چې کوم احتیاطي تدابیر دي تاسو وخت په وخت ګورئ په سوشل میډیا او په ټي وي ګانو باندې هم باید هغه احتیاطي تدابیر هم هغې باندې هم عمل وکړو او احتیاط نه کار واخلو ځکه چې دا هم د دې علاج دی.